بسی دا خپل کور ته محفوظ راسي د ده یو نوک هم نه یې ګرېدلی دی د خپل مور پلار ته حواله شي. عزیزانو دا پرلت چې څنګه د دوی د کور خوښه وي د پلار یې څنګه خوښه وي د اکا یې څنګه خوښه وي زموږ ټولو دغه خوښه ده چې څه مطالبات د دوی دي هغه زموږ مطالبات دي چې دوی څه غواړي موږ به پر دې سټیج باندې په مذاکراتو کې په بیانونو کې زموږ خبرې به هغه وي چې کومې د دوی د کور وي. خو عزیزانو څه خبرې د دې سره تړلې دي کول یې لازمي دي که نن نه کوه یا پخوا موږ نه وي کړي هغه موږ دې ځای ته راورسولو چې نن زموږ یو ماشوم بچی دا نه دی محفوظه. قدرمنو عزیزانو دا نن اتمه ورځ ده دا ثابته شوه ریاست نشته ریاست ناکامه دی ریاستي ادارې ناکامه دي پولیس ناکامه دی FC ناکامه ده فوج ناکامه دی اسټیبلیشمنټ ناکامه دی جاسوسي ادارې ناکامه دي او زموږ د صوبې 90 ارب روپۍ دا موږ وورته اچوو. نن اتمه ورځ ده پر دې ریاست باندې یو اغواکاره ګروپ دا زورور دی دا پر حاکمه دی دوی ګوډې ورته نیولې دي یو اغواکاره نشي نیولی نو ته دا سوچ وکړه فکر وکړه چې دا ریاست به تا ته نور څه درکړي. دوی خبرې دي دا ریاست ته ومني چې زه ناکامه یم زه هېڅ نشم کولی دهشتګردي لرې خبره ده زه د یو اغواکاره مقابله نشم کولی زما دا ټول ادارې اغواکاره نشي نیولی یا دا خبره وکړي چې دا ټول هر څه چې روان دي دا زما په سرپرستۍ کې روان دي بله خبره خو نشته یا ستا ناکامي ده یا ستا سرپرستي ده. عزیزانو نن ټول په دې خبر دي نن ولسونه په دې پوه دي شعور تر دې ځای رسېدلی دی که نن له دې سټیجه یو څوک په حکومت الزام لګوي حکومت د دې قصورواره ګڼي پولیس یا لیویز ګڼي نو د ولس لخوا دا تنقید به کېږي چې ته هاخوا ته ولې نه غږېږې ته اسټیبلیشمنټ ولې نه یادې ته FC ولې نه یادې ته ریاست ولې نه یادې ځکه چې هر څه نن د دوی په لاس کې دي. عزیزانو خبره دا ده چې نن پښتانه سره یو سوي دي نن بلوچ پښتون سره یو سوی دی نن د فیصلې وخت دی درستې فیصلې به کوو واضح فیصلې به کوو ریاست سره به واضح مجلس کوو دا په شف شف نشي کېدلی دا په خاموشي نشي کېدلی دا پر ځان ځاني نشي کېدلی ریاست ته به دا خبره پښتانه کار ورسره بلوچستان واضح دي چې ریاسته په دې حال نه منوه چې آئین به راسره منې قانون به راسره منې د پنجابي سره به برابري راسره منې زما د سر و مال تحفظ به کوې زما د هر څه ذمهواره ریاسته ته نن عزیزانو دا اپریشن خبره کېږي داسې نه ده چې موږ د دهشتګردانو حمایت کوو داسې نه ده چې موږ د دهشتګردۍ حمایت
د دهشتګردۍ مخالفت کړی دی، موږ د هر قسمه دهشتګردۍ مخالفت کړی دی، خو موږ خبره دا کوو چې نن ته په دې صوبه کې ته به خیبر پښتونخوا کې ته د اپریشن خبره کوې، یوه واره احتساب وکړه، له دې صوبې 90 اربه روپۍ وړې، آیا د 90 اربه روپۍ په مد کې تا ما ته څه راکړل؟ ته ما ته یوه واره د دې جواب راکړه چې نن به ته اپریشن کې دا 90 اربه د سکیورټي په مد کې چې ما تا څه درکړي دي، د دې په مد کې تا ما ته کومه سکیورټي راکړې ده؟ آیا ته دلته ستا د سکیورټي د ناکامي وجوهات موږ ته راوښوه، ذمهواران یې موږ ته راوښوه، اپریشن کې په خپلو ادارو کې اپریشن وکړه، په پالیسیانو اپریشن وکړه، د دهشتګردۍ چې کومې نظریات دي، چې کومې فیکټریانې دي، پر دې باندې اپریشن وکړه، بیا راشه چې هر څه کې ولسونه له تا سره ولاړ دي، ستا په نیت کې شک دی، ستا په ارادو کې شک دی. موږ په ماضي کې دا ولیدل چې دا خلک ونیول، تا ورته ویل زه دهشتګرده نیسمه، په دهشتګردي کې ملوثه دي، اپریشن کومه، تا احسان الله احسان هم ونیولی چې احسان الله احسان د 1.5 سله زباله د ماشومانو چې APS کې شهیدان سوي دي د دې ماسټر مایندو ستا د ګرفت څنګه ووتلی؟ آیا دا اپریشن چې ته احسان الله احسان ته لیست په لاس ورکوې چې ورشه پلانکی پلانکی به مړه کوې چې په هغه کې د ملي شهید عثمان خان کاکړ نوم هم ولئ، نو ستا په دې اپریشنونو باندې زه څنګه باور وکړم؟ ولسونه څنګه باور وکړي پر تا باندې؟ قدرمنو عزیزانو، خبرې ډېرې دي، وخت ناوخته دی، موږ د تاسو خواست کوو چې تاسو به چې هر کله چې دا پاټیانې نن سره یو سوي دي، چې هره واقعه وي تر دې په 100 چنده لوی تعداد باندې ستاسو حمایت پکار دی. دا نن واقعه بیا دا خبره تکراروو، دا که نن د حاجي ملنګ د کورنۍ سره سوي ده، دا ستا مستقبل دی، دا ستا د بچي مستقبل دی، دا سبا له تا سره هم کېدلی شي. نو عزیزه دا نه ده معلومه چې سبا د چا بچی مري، د چا ورور مري، د چا پلار مري، د چا عزیز قریب مري، د چا زوی اغوا کېږي، د چا ورور اغوا کېږي، دا نه ده معلومه، دا له هر چا سره کېدلی شي. یو بله د اندېښنې خبره دا ده چې لویه دهشتګردي را روانه ده. دا خبره هغه ورځ چا وکړه چې په زرونو کسان دهشتګردان دا را روان دي دې صوبې ته. عزیزه د وینو به دلته ویالې وي، دا ټول سړکونه به په وینو باندې لمبوي، دا ټول ژوند به مفلوجه کېږي، بیا به دلته بیا اپریشنونه، دا ټول هر څه به ختم کړي. نو دا یووالی زموږ په کار دی، دا یووالی موږ غواړو، دا موږ د خپل مستقبل لپاره د خپلو بچیانو لپاره موږ غواړو. او بله خبره دا ده چې موږ وایو چې دا حکومت ناکامه دی، دا فیل دی. پکار دا دی چې دا اسمبلیانې ختم سي، الیکشن وسي، که نه د دې اسمبلیانو موږ ته ضرورت نشته، ځکه چې په دې اسمبلۍ کې فیصلې نه کېږي، په چاوڼیانو کې زموږ د مستقبل او زموږ د زما دغه فیصلې کېږي، د بچیانو فیصلې کېږي. نو یو واره بیا ستاسو ټولو راغلو خلکو کور ودانۍ وایو، د ټولو پاټیانو چې دلته